کابل سیند ته د چټلو اوبو راوتلو د لارو بندولو لړۍ له 15مې او 14مې ناحیو پیل شوه. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وویل چې له دې وروسته به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د کانالیزاسیون چټلې اوبه د کابل سیند ته راوباسي. بیشتر از 50 خانه مسکونی با بلند منزلی که در ناحیه سوم فاضلابشان به دریای کابل وصل بود ما با کور ساختیم و یک تعدادشان به تعهدات خودشان عمل نموده بودند و امروز برنامه‌ای که داریم کمپاین ما و برنامه بعدی ما در ناحیه پنجم و ناحیه سیزدهم شروع شده که شما انشاءالله مرحله آغاز کار ما را عملا در سهم می‌بینید. یک نل برآمد مثال بند کرد ما خوش شدیم از شاروالی از حکومت از همش رضا هستیم. مگم ایره باید کوشش کنن که از سر تا آخر ایره چک کنن. مثال جویاست اینجا جویای عوض که او روان است. دو از طرف شو پیسه داراست بلند منزلا دارن ماشین دارن از اون ماشین استفاده میکنن و وقتای شو د او میزنه شوتش میکنه در دریا. د کابل سیند ته د چټلو اوبو د بندولو لړۍ د پولیسو خطه له سیمې پیل شوه چې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې به سیند ته د چټلو اوبو لارې د ښاروالۍ له لوري بندیږي او د سیند د پاک ساتلو او ښکلا لپاره به د ښاروالۍ له لوري نوي پروګرامونه پلي شي. البته مسدودکاری ما به انواع مختلف هسته. در جایی که امکانش وجود داشته باشه مطلقاً پایپ ها تخریب میشه اگر سرک اونجا خامه باشه و به زیربناها ضرری نرسه و در جاهای دیگه ما روش ها و طریق های مختلفی داریم از جمله ای که ما سمت پمپ میکنیم در داخل نل ها و او را قید میکنیم. یعنی هدف کلی است که ما به هیچ عنوان دیگه اجازه نمیدیم دریای کابل جای به خاطر فاضلاب باشه و ان شاء الله بعد از اینکه پروسه تمام شود درباره که دریای کابل در آینده همراه با اداراتی که همکار است به شمول شاروالی کابل چی تصمیمی دربارش گرفته میشه درباره پاککاریش درباره که وضعیتش بهتر شوه گپای بعدی است. کابل سیند ته د چټلو اوبو د بندولو دغه لړۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې د کابل سیند اوبه په بشپړه توګه چټلې شوې وي او د چاپیریال د ککړتیا لامل ګرځېدلې وي. کابل ښاریان هیله مند دي چې دغه پروژه د ښار په ټولو برخو کې په ښه توګه پلي شي.